څنګه چې شب قدر دوابه د فصل په لحاظ یو زرخیزه سیمه ده، نو همدغه شان د ادب په میدان کې هم د خاورې ډېر لوی لوی نومونه پیدا کړي. خو د بدمرغه تر اوسه پورې نه په دې سیمه کې د کوم شاعر ادیب په نوم کوم روډ شته او نه کوم مکتب شته. نور تفصیل اورو د اباسین ریډیو نتورک همکار د حیات اقبال حیات نه په دې رپورټ کې. لکه څنګه چې شب قدر دوابه د فصل په لحاظ یو زرخیزه سیمه ده، نو همدغه سي د ادب په لحاظ هم سرسبز او شاداب ده او د خورې په هر دور کې د ادب په میدان کې ډېر لوی لوی نمونه پیدا کړي دي. هغه که د مصری خان ګګیانی په شکل کې دي، که د شیرشاه ترخوی، که د صدارتي ایوارډ یافته سلیم راز، مولا احمد جان، د ناول د بابا پرویز شیخ، بو علی شاه، که د محمد اسلم خان شرر او که د نورو په صورت کې دي. خو د بد مرغه نه په سماجی او نه په حکومتي سطح د شب قدر دوابه شاعرانو ادیبانو ته هغه مقام ورکړی شو کوم مقام چې د دنیا نورو قانونو خپل لیکوالو او قلمکارانو ته ورکړی دی. په دې اړه د شب قدر دوابه نوموړي شاعر ادیب او محقق شوکت خریکوال وی د پښتو ادب په میدان کې د شب قدر دوابه ګڼ شمېر شخصیتونو خپل برخه لرلې ده. خو د بد مرغه د حکومت د خوا یا د واکمنو د خوا دي ته داسې پاملرنه نه ده شوې. هغه که مصری خان ګګیانی دی، داسې ارباب اسلم خان شرر د بانډیر کلی دی، دغه سره پیوس مولا احمد جان صاحب ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. د مردانی کلی د سره ابو علی شاه رحمت الله علیه، د غلام احمد ګګیانی صاحب ګڼ شمېر شخصیتونه دي چې یره زمونږ دغه ادیبان شاعران چې کم په دې خوره باندې هغوی خپله مبارزه کړې ده. موږ دا خواست کوو چې دا سړکونه یا دلته داسې مکتبونه د هغوی په نوم باندې پرانیستی شي، نو ډېره به ښه وي. زمونږ په برادر ملک افغانستان کې هر دویم دریم روډ او مکتب د یو پښتون شاعر ادیب نوم ته منسوب شوی دی. خو په پښتونخوا او خصوصا په شب قدر کې قلمکارانو سره د میری مور سلوک روان دی. باید چې نور دې چلن ته د پای ټکی کې خودلی شي او د دې خوري لیکوال په حکومتي او سماجی سطح او قدرول شي. حیات اقبال حیات ریډیو اباسین نتورک.